چې کله چا سره خبرې کوي او مهم موضوع باندې چې متوجي شي هغه خپل موبایل کې نه خطې دی یا چا سره خبرې کوي او بل ځای ته ګوري توجه نشي کولی دا مشکل سوشل میډیا جوړ کړی شارټ ویډیوګانو زه نن تاسو ته 15 لارې ښیمه چې څنګه خپل توجه بیرته جوړه کړئ او یو کار بدون دنه چې اخوا دی خوا فکر هم لاړ شي هغه کار ته وخت ورکړئ دا لارې واقعا ساينس بیس دي او ډانیل پینګ چې لیکوال دی هغه د لارې وړاندې کړي بدون شک ما پکې تغییرات راوستي دي اول ته باید څه شی وکړې چې ځان ته د توجه بیرته ټرین کا لکه څنګه چې مسل جوړې همداسې به خپل توجه تربیه کې ټرین کې به او قوي کې به هغه څنګه کېږي زه پوهېږم دې کې به ته ناکامېږي خو پروا نه کوي یو اول ځان ته یو وخت وټاکه مثال درکوم ته یو کتاب راخلې او ته وایې چې ورور زه په نیم ساعت کې کتاب لولم او بل شته نه ځما موبایل ته لاس نه کومه نو دغه نیم ساعت ځان باندې فشار راوړه لکه څنګه اوس په دې ویډیو کتلو به ځان ته فشار راوړه چې دا ویډیو تر اخره وګورې ځکه مهمه ده او سیو هم کا چې انشاءالله بیا وروسته خلکو سره شریک کړي اول ځان ته یو ټایم وټاکه چې زه د ورځې نیم ساعت یا هر وخت ته کولای شي زه یو کتاب لولم یا قرآن لولم یا یو لیکچر لولم خو دا ذهن ته ووایه چې دا زه پوره کوم دنه مخکې چې بل کار وکړم او ځان ته وخت ورکړه چې د 1:30 بجې نه یا 2:30 پورې یا 2 پورې 3 پورې زه بل کار نه کوم بلکې هم د توجه ورکړم نو دغه وخت آهسته زیاتوه شروع که د 10 دقیقو نه که هغه کې هم ناکام شي پروا نه کوي ځکه دا یو مرضي ده او بیا ورسره مخکې لاړ شه نو اول څه شی دی چې ځان ته بیس لاین وخت وټاکه محدود او په هغه باندې خپل توجه تربیه کا او ټرین کا دویم طریقه تخیم چې څنګه خپل توجه قوي کی هغه دا ده چې کله هم ته یو کار کوي کوم شیان چې ستا توجه لري کوي هغه له منځه ویسه مثلا ته یو ځای کې کار کوي پوهېږي چې موبایل توجه دې لري کوي دفتن بیرته موبایل ته ځي موبایل دې بل اطاق کې کېده په موبایل کې ټول نوټیفیکیشن آف کا یا په خپله کوم سوشل میډیا ته پوهېږي چې بار بار زه اوپن کومه په نوم د اوپل یو اپ دی هغه ډاونلوډ کا په هغه بلاک کا یا مکمل دا سوشل میډیا ډیلیټ کا ځکه ته فکر نه کوم دنیا به بند شي که ته دا سوشل میډیا اپ ته چې ساعتونه تېرې یو څو ورځو لپاره ډیلیټ کړي ځان تربیه کړي او بیرته بیا ډاونلوډ کړي او یو صحیح ډول سره استفاده کړي نو دویمه لار دا ده چې ته به چې کوې ټول کوم شیان ستا توجه لري کوي هغه به کوم وخت چې کار کوي ځان نه به لرې کوي دریم چې کله هم ته کار کوې دا ځان ته مه وایه چې زه به 8 ساعته کار کوم او ولې مې 8 ساعته کار ونه کوم خجالته کېږه مه او مه پښیمانه کېږه مه ځان باندې پقارېږه ځکه د انسان ذهن فقط 90 دقیقې په یو موضوع توجه کولی شي هغه نه باید یو وړوکی بریک واخله یو 15 دقیقې قدم واخله مشکل نه دی موبایل د لاس کې راواخله یو 15 دقیقې 10 دقیقې بریک چې واغسو بیرته خپل کار ته راشه لیکن داسې مه کوه چې ته ځان باندې پقار شي او ته وایې چې زه ولې 3 ساعته توجه نشم کولی نه یو انسان ذهن زیاتره وخت فقط 90 دقیقې خپل توجه کولی شي هغه نه بعد بیا ذهن ستړی کېږي نو د کولی شي یو بریک ورته ورکړي او بیرته بیا خپل کار ته رجوع کړي د باندې به ته همیشه دپاره موټیویټډ پاتې شوی پنځم چې ټول نه ډېر زیاته مهمه ده چې د باندې ډیپ ورک کې کتاب کې کال نیوپورټ پکې هم ډېر زیات بحث کړی دی هغه چې ته هر یو کار کوې هغه کار هغه توجه معنا سره یو ځای کا پښتنه وکړه ځان نه دنه مخکې ته دا کار وکړې چې زه ولې دا کار کوم او ولې ماته مهمه دی او که ته یې وکړې نو نتیجه به څه شي او څونه به خوشحاله شي زه په دې فکر کوم بعضې کسان چې پروکاسټینیټ کېږي یا یو کار بیرته شاته کوي هغوی د دې کار په معنا باندې صحیح نه پوهېږي یا یو کار دوی ته واضح وي خو شاته کوي سبا به وکړم او دوی دغه کار باید که څه شی واقعا کولی شي دام نه کوي دلیل دا دی بیا په اخره کې دوی سټرس وي توجه یې هغه شی صرف نظر کوي سبا ته پرېږدي نه غواړي سره مقابله وکړي نو بهتره دا دی چې دا کار ځان ته اول بېمعنا کا چې هېڅ شی هم نه دا خو زه کولی شم چې کله دې سټیج نه تېر شولې بیا ځان ته ووایه چې دا کار ولې مهم دی ولې باید زه وکړم هغه دلیل او معنا ورته پیدا کا او معنا او توجه چې سره یو ځای شول نو بیا ته یو ښه نتیجې ته رسېږي نو امید لرم دغه 15 لارې ته خپل ورځني ژوند تطبیق کړي او ښایسته یو معناترین ژوند ته مخکې ویسي